دلته له یوه بل کاکا سره یو دوی 10 د کورنۍ غړي لري او د دوی له عمر څخه هم پوخ دی، د کار کولو وس نه لري، ناروغ هم دی. نو د همکارانو لخوا سروې شوي وو، د دوی لپاره مو هم 15 دانې وزې د دوی لپاره د ډالۍ په توګه راوړلې او د دې ترڅنګ دغه یو تاسو ګورئ چې دا تیاره لنګه ده او تیاره شیدې کوي. د دې له شیدو نه بیخي تازه دوی اوس استفاده کولی سي. د ترڅنګ دغه 3 دانې نورې هم وزې دي او یو دانه هم ورته هغه اخیستی ده، څرلی ورته وایي، ښه ماشاءالله غټ شوخ څرلی ده. نو انشاءالله خدای دې وکړي چې دا ورونه ښه استفاده ترې وکړي، دوی په ژوند کې مثبت بدلون راوړي، له شیدو څخه استفاده وکړي، د نورو مایعاتو څخه استفاده وکړي، له شیدو نه مستې هم جوړېږي، تروې هم جوړېږي، زګ هم موښلی سي. موږ تاسو کلیوالو سیمو کې دا هغه شته. نو دې ترڅنګ بیا که چېرته د دوی دا لویېږي په کال کې 2 وارې دوی زیږېږي هم، نو دوی نه ډېر ښه استفاده کولی سي او د ژوند چارو کې ترې همکاري غوښتلی سي. کاکا سره ولاړ دی، د سره خبرې کوم. کاکا ستړی مه شي، ښه جوړې خیر اوسې، ډېره مننه. سلامات اوسې کاکا. دا راته ووایه چې څه ستونزې لرئ په ژوند کې، په کور کې؟ ته یوازې سر یې، اولادونه دې کوچنیان دي، 10 تنه فامیل یاستئ، څه مشکلات لرئ؟ د دې په اړه که راته ووایه. نو مشکلات خو زموږ ډېر دي، لکه زموږ د کار و کسب پیشه نشته دی او ډېرې مزدوري هم نه میلاویږي. نو دا غټه همکاري راسره وشوله چې موږ به د مال ساتو دې نه به استفاده کوو، په دې به زموږ د معاشیت لږ ښه شي، ژوند چارې به پرې روانې شي، ژوند چارې پرې روانې شي. او ډېره مننه کوو د خلکو چې موږ سره مرسته وکړله. جزاک الله خیر. ډېره مننه ورور. ډېره مننه. قدرمنو دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ډول مرستې د قمر بنسټ له لوري د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو او بېوزلو هېوادوالو لپاره ترسره شي، موږ ستاسو په چوپړ کې یو. تاسو ته پر سکرین باندې لینکونه ښکاري، همداسې په ډسکرپشن کې، همداسې په میاشتني ډول تاسو د هیلپرز کلب له لارې هم کولی سئ چې خپلې مرستې له موږ سره شریکې کړئ. موږ به دغه رسالت د یوه ارتباطي پول په حیث د افغانستان تر اړمنو، بېوزلو او بېکسو ولسونو پورې رسوو. الله سبحانه وتعالی تاسو ټولو ته خیر درکړي چې په دې سفر او کاروان کې زموږ ملګري یئ. السلام علیکم ورحمة الله.